بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نننی درس زمونږه HTML کې دوهم درس دی. ما پرون د پروګرام انټروډکشن کړی و چې what is web designing یا web page designing, what is HTML دې باره کې خبرې کړې وي. نن به زمونږه HTML کې لیکچر نمبر 2 وي، دوهم درس به زمونږه. په دوهم نمبر درس کې زه تاسو ته د HTML ټاپک سٹارټ کوم. نو ما تاسو ته ویلي وکړه چې HTML موږ استعمالو د هغې دپاره یو ایډیټر ته ضرورت دی چې هغې ته موږ سبلایم ایډیټر وایو، او دا ایډیټر موږ سره شته دی، دا دی موږ سره. د هغې نه وروسته موږ چې کله دلته کوډ کوو او درې سیکشنه به د HTML کې موږ سټارټ کوو چې یو ته موږ HTML ویلی شو او هغه بیرته کلوز کېږي موږ سره. دوهم چې کوم دی هغه موږ سره په دې کې هیډ دی، د هغې کلوزینګ دی، او دریم باډي ده او دریم د باډي کلوز دی. دا فایل به یو ځل سیو کوو په ډیسکټاپ باندې یا په هر ځای کې په یو فولډر کې به دا سیو کوم. سیکنډ ډاټ HTML به دې ته نوم ورکوم، ایکسټینشن به ورکو دې ته، او بیا به د هغې نه وروسته په دې سر کې موږ یو خبره لیکو چې هغې ته ویل کېږي ډاکومنټ ټایپ HTML. دا د HTML5 د ډیفاین کولو لپاره موږ لیکو. بیا د دې نه پس به موږ دې ته ټایټل ورکو. لکه ټایټل کې به زه لیکم چې مثال سیکنډ لیکچر یا هر څه چې ټایټل تاسو ورکوئ دا دلته ولیکئ. مطلب باندې پوه شوئ تاسې که نه. د هغې نه وروسته باډي ده، نو باډي کې به موږ لیکو. زموږ درس چې شروع کېږي هغه به اصلاً کې له کومه ځایه شروع کېږي؟ له باډي نه به شروع کېږي. دلته موږ کله چې HTML موږ سټارټ کوو، لومړنی سټارټ به د لیکنې نه وي چې موږ په یو ویب سایټ باندې لیکنه څنګه راوړو یا په یو پیج باندې یو لیکنه څنګه راوړو. له هغې دپاره موږ لرو هیډینګ 1 او د هغې شی دی موږ سره کلوزینګ دی. ګوره ما تاسو ته چې د هر ټیګ سټارټ او end به وي، او د هغې په منځ کې چې کومه لیکنه کېږي هغې ته ایلیمنټس ویل کېږي. اوس خبره دا ده چې کله زه دلته لیکم مثال ضیا انسټیټیوټ آف کمپیوټر ساینس، دا یو لیکنه ده ما دلته وکړه ساینسز، او د هغې لیکنې نه وروسته ما ته دلته یو لاین پکار دی. لکه زه یو لاین LMHR په نام باندې سلیش کړم دلته. ګورئ ښه لاین به زه وروسته تشریح کوم. خبره د لیکنې ده. نو ګورئ ما دا هیډینګ 1 سټارټ کړو، هیډینګ 1 مې کلوز کړو. دا د لیکنې لومړنی فارمیټ دی، او دا په لیکنه کې تر ټولو غټ سایز موږ ته په ډاکومنټ یا د HTML په پیج ښیي. یعنې که دا سیو کړو موږ او د هغې نه وروسته راشو دغه فایل ځان سره رن کړو، نو موږ سره به دا ټکس په دې باندې شو کېږي که نه. HTML فرست په نوم باندې چې کوم فولډر دی په دې کې تیار ما دا فایل سیو کړی سیکنډ ډاټ HTML په نامه باندې. دا فایل تاسو وګورئ، دا به موږ سره رن شي او په دې به زموږ هغه لیکنه راشي. خو دا لیکنې سایز معلوم دی. زه تاسو ته د لیکنې د راوړلو طریقه ښیم چې په څو طریقو سره راځي. هیډینګ 1 بل هیډینګ 2 سره هم تاسو یو لیکنه راوړی شئ. هیډینګ ګوره په HTML کې دا خبر نه وي چې دلته ته مکمل هیډینګ 2 ولیکې، نه. دلته به زه چې څنګه لیکم هغه شان به لیکې، ځکه دا د خپل د HTML کی ورډ دی. خو دا پروا نه کوي که په غټو دې ولیکلو که په وړو دې ولیکلو، څه فرق نه کوي. ما ولیکل فار ایگزامپل ویب پیج ډیزاینینګ انټروډکشن، دا مې ولیکلو، دا مې بیرته کلوز کړو. د هغې نه وروسته رالم زه لیکم هیډینګ 3. هیډینګ 3 هم یو فارمیټ دی د لیکنې چې دلته موږ پرې لیکنه راوړی شو. اول تاسو دا ښیم دا ټول په یو ور نه استعمالېږي، خو خپل ځای کې به د دې استعمال کوو. یا فار ایگزامپل دې کې لیکم HTML انټروډکشن، دا مې ولیکل. بیا هیډینګ 4 سره هم تاسو یو لیکنه راوړی شئ. لکه زه لیکم واټ از HTML، دا هم لیکلی شو موږ. دا اصلا کې موږ سره چې کوم دی د HTML دپاره د دې نه استفاده موږ کولی شو. بیا دغه شان ته موږ لیکلی شو هیډینګ 5 موږ سره شته دی. هیډینګ 5 کې زه لیکم مثال واټ از ټیګ، هسې کویشنز دي که نه موږ یې لیکو. یا مثال هیډینګ 6 هم ته لیکلی شي. د 6 نه اخوا نور نشته، 6 نه اخوا هیډینګز پکې نشته دی موږ سره. زه لیکم فار ایگزامپل واټ از سټارټینګ ان اینډینګ ټیګ. کله چې دا سیو کو او راشي دا براوزر موږ ریفریش کو،
نو د همدغې مطابق لیکنه راشي. ګوره اول غټ سایز بیا ورکوټی بیا تر آخري سایز پورې دا ورکوټی سایز وي. نو دا هیډینګز دي، دا څو قسمه هیډینګز دي چې ته یې دلته استعمالوې او د دې د استعمال لپاره موږ دا استعمالو. دا شپږ قسمه خبرې استعمالو. په هر ځای کې چې زموږ ضرورت وي د هغې مطابق به موږ په دې کې دا خبرې کوو. فلحال به دپاره به زه دا لرې کوم. مقصد باندې پوه شوې تاسې که نه. بیا د لیکنې دپاره موږ دا هم کولی شو، لکه داسې کې ما ولیکل heading 2 مې ولیکلو، ما ولیکل فار ایگزامپل HTML introduction او د هغې نه وروسته مې دا کلوز کړو. نو ته دلته پاراګراف سټارټ که او راشي بېرته دا پاراګراف څنګه که دا کلوز کړه ځانه سره. اوس خبره دا ده چې زه مایکروسافټ ورډ ته ځم یا هر ځای ته چې تاسو یو لیکنه وي او یا خپله پکې لیکنه کوئ، دا لیکنه زه را کاپي کوم ځان سره، دا د دې ځای نه کنټرول A سره سلیکټ کړه، کنټرول C سره یې کاپي کړه او دلته یې کنټرول V سره څنګه کړه پیسټ یې کړه. د پاراګراف د سټارټ او اینډ په منځ کې د لیکنه پیسټ کړه. نو چې کله هم ته راشي د براوزر ته دا لږ ریفریش کړي، ستا هغه لیکنه دلته اټومیټیکلی راغلي. نو پاراګراف هم یو ټیګ دی، د HTML ټیګ دی موږ سره چې موږ یې په سر کې سټارټ کوو په دې ځای کې او په اینډ کې بیرته هغه څنګه کوو هغه بیرته موږ کلوز کوو. تاسو دې مقصد باندې پوه شوئ که نه؟ نو زه د لیکنې هغه ټیګ ته استخدام چې کوم ټیګ په ترو سره موږ ویب سایټ ته لیکنه راوړو. یو پاراګراف شو. یو بل هم شته دی چې هغې ته څه ویل کېږي؟ هغې ته سټرانګ ویل کېږي. دا سټرانګ ټیګ چې دی دا د لیکنې دپاره نه استعمالیږي، دا اصلا کې دې دپاره استعمالیږي کله زما د سر کې د پاراګراف په داخل کې ته دا سټرانګ ټیګ استعمال کا او راشه په دې ځای کې له ځانه سره بیرته کلوز، هر ځای کې چې کلوز کې خو زه به یې دلته کلوز کړم. نو دا لیکنه تا ته لږ ډبل راولي، بولډ. لکه ګوره دلته ریفریش کړه، کوم ځای نه چې دا تا سټارټ کړی و په کوم ځای کې تا کلوز کړی و هغه لیکنې ګوره فرق د دې نور لیکنې سره شته. نو کله چې یو لیکنه ته بولډ راولي د هغې مقصد دپاره به ته څه کړي؟ د هغې مقصد دپاره به ته سټرانګ ټیګ استعمالوي. سټرانګ ټیګ د څه دپاره استعمالیږي؟ کومه لیکنه چې لږ بولډ راولو د دې مسلې دپاره سټرانګ ټیګ. بیا په دې لیکنو کې ته کولی شي لکه زه یم دغه لیکنه باید لږ انډرلاین غوندې راشي. دا کومه لیکنه چې بولډ ده د دې لاندې باید یو لاین هم وي. نو د دې دپاره موږ یو ټیګ استعمالو. هغه ټیګ ته څه ویل کېږي؟ هغې ته ویل کېږي یو. او بیا چې کله ته دا یو کلوز کړې نو یو به خامخا اخره کې کلوز کړې. نو ګورې کله چې دا زه سیف کړم یو مینس انډرلاین، کله چې دا تاسو ریفریش کړئ هماغه لیکنه دې راوالي او انډرلاین یې کړي. کومه لیکنه چې زموږ په کار وه هماغه لیکنه دې اټومیټیکلي انډرلاین کړي هم. نو د یو لیکنې د انډرلاین کولو لپاره تاسو کولی شئ چې استعمال کړئ، یو تاسو استعمال کړئ. مقصد باندې پوه شو تاسو که نه؟ اوس دا لیکنه لږ په طرز باندې په څنګ هم راوړی شو، یعنې هغې ته اټالیک ویل کېږي. د دې لپاره چې ته لیکنه اټالیک راولې د دې لپاره آی موږ لیکو او د آی نه پس ته کولی شي دا آی دلته کلوز کړي، دا سیف که ځان سره ریفریش کړه، لږ به دا لیکنه په طرز باندې راځي، لږ به دا لیکنه په څنګ باندې راځي موږ سره. مقصد باندې ورسېږي تاسو که نه؟ نو دې لپاره اصلا موږ آی یو سټرانګ دا ټیګونه څه کوو؟ استعمالو. دا سټرانګ په ځای ته څه لیکلی شي؟ بي لیکلی شي. سټرانګ اسم لیکه، د دې په ځای صرف بي ولیکه. بي مینس بولډ. سټرانګ ضروري نه چې موږ ولیکو، راشي دا ځان سره ریفریش کړه هغه لیکنه هماغه شان بولډ ده. یعنې سټرانګ او بولډ ټیګ په دې کې یو کار کوي. یو نفر ماته وایي چې د دې لیکنې ایلندې موږ ته زه اول دې خبرې ته راځم. زه یم د دې دا کلر باید چینج شي، د دې ضیا انسټیټیوټ دا کلر چینج شي. نو دې لپاره موږ یو ټیګ لرو د فنډ په نامه باندې او هغې به کلوزینګ چېرته موږ کوو؟ په آخره کې به کوو موږ. کلوزینګ ضروري دی، خامخا به یې کوئ تاسې. اوس فنډ په داخل کې به د دې خپل اټریبیوټ دی دا به ورکوو. لکه دې ته څه ورکول غواړي؟ کلر. نو کلر از ایکول ټو ګوره اټریبیوټ چې همیشه راځي ایکول علامه به بیا لري او بیا به کوایټس علامې لري. مثال زه لیکم ګری کلر یا مثال ریډ کلر، نوم به تاسو ورکوئ، دا به سیف کړئ تاسې. د هغې نه وروسته به تاسو دا ریفریش کړئ، دې به یو کلر والي ریډ. نو د کلر د ورکولو لپاره موږ بیا دا استعمالولی شو. یا فار ایگزامپل بلو کلر موږ استعمالو، د دې لپاره ته دا ریفریش کړه،
دا به استعمال کو. یا پر ایگزامپل موږ چې کوم دی پینک کلر استعمالو، نیم دی چې کوم نوم تاسو زده وي هغه نوم ته دې لپاره ورکولی شي. بل دا چې په دې کې یوازې دا نه چې موږ یوازې کلر استعمالو، دې کې فیس په نامه یو بل اټریبیوټ دی. فیس ویل کېږي د دې کلر دا د فونټ دا سټایل، دا سټایل به څنګه وي، تا ته به نومونه زده وي. مثال زه غواړم دا آیرل سټایل راشي، د آیرل سټایل راوستل غواړم نو دا ریفریش کړه ته دا آیرل سټایل دی. یا نور بل نوم درته چې کوم نوم درته زده وي نو مهم نه چې تا ته مطلب هر یو نوم به تا ته زده کوم چې تا ته زده دی هغه سټایل والا ته استعمال کړه. نو دی فیس څه کار کوي، فیس پر فونټ کې دننه دغه سټایل د ټیکسټ چینج کوي. د ټیکسټ د سټایل د چینج کولو دپاره موږ څه کوو، فیس موږ یوز کوو. او له هغې نه وروسته بیا موږ څه وایو، باندې کې د سایز والا یو اټریبیوټ، د سپیس به د یو اټریبیوټ د بل اټریبیوټ ترمنځ به څه شي، یو فاصله به یو سپیس به موږ سره وي. او د دې سپیس دپاره موږ دا ایکول د هغې نه وروسته مثال 30 پکسل، دا پکسل چې دی دا سیز یونټ دی، اندازه ده. دا سیو کو موږ د هغې نه وروسته دا ریفریش کو، دې هغه سایز هم ته زیاتولی شي. تاسو مطلب باندې ورسېږئ که نه؟ یو نفر ما ته وایي چې د دې لنډ یو لاین راوله، نو هیډینګ 1 نه به یې لاندې ودرېږي، ایچ آر به ولیکئ. ایچ مینس هریزنټل، آر مینس رولر. خو ځینې ټیګ تاسو ته پرون ما ویلو چې هغه کلوزینګ نه لري، لکه مثال دا کلوز کوو خو داخل کې داسې یو سلیش کوو موږ، که کې هم نه دو پروا نه کوي. دا اوس ایچ آر دا کلوزینګ نه لري، بس دا ته ولیکه راشي دا ته راوله یو لین به اټومیټیکلی راشي. او د دې لین بیا خپل اټریبیوټ دي. مثال موږ دې لپاره کلر ورکو، نو زه لیکم کلر از اکول ټو ریډ، دا سیو که ځان سره دې خپل کلر وي دا چینج شي اټومیټیکلی. دې لپاره سایز ته ورکړي، نو دې کې به ته ورته ولیکي د دې څونه سایز پکار دی. یا مثال د دې لپاره موږ انداز سایز ورکو، نو سایز لپاره به ولیکم سایز 20 پکسل، دا به ځان سره سیو کو، ریفریش به کو، دا سایز به دې غټ شي. یا 20 یا فار ایگزامپل 4 څونه سایز چې زموږ پکار دی هماغونه سایز به دې ته زه ورکړم. د هغې نه وروسته بیا دې کې ته ولیکه دې دپاره چې موږ بل دغه استعمالو، الاین استعمالو. الاین نه مخکې ویت تاسو استعمالوئ، یعنې مطلب د دې داسې اندازه. زه لیکم مثال دا 400 پکسل راکړه، د هغې نه وروسته راشي دا ریفریش کړه لږه دا اندازه به وړه شي. یا فار ایگزامپل 200 پکسل دا موږ سره پکار ده، د هغې نه وروسته دا ریفریش کړه دا 200 پکسل دا ځي. یا دا 800 پکار ده، یا دا 900 پکار ده، او د هغې نه وروسته راشه دا لږ ریفریش کړه. اوس که دا په چپ طرف کې راولي، نو هغې نه وروسته راځم الاین لیکم او دا کوم طرف ته علمه، لیفټ طرف ته علمه. د هغې نه وروسته راشي دا ریفریش کړه دا چپ طرف ته راځي. اوس که فار ایگزامپل رایټ طرف کې پکار وي، پښتو دپاره بیا رایټ موږ استعمالو که نه، رایټ ولیکه دا ریفریش کړه رایټ طرف ته به راځي. سینټر لیکي، سینټر پکار ده، نو بیا موږ شی لیکو دې ته سینټر لیکم، اندازه 900 مثال 200 دا به ولیکو موږ، سیو به کړو، د هغې نه وروسته به ریفریش کړو. په منځ کې به دا لاین راځي. نو د لاین خپل اټریبیوټ دي او دغه اټریبیوټ د دې لپاره موږ استعمالو. تاسو یاد ساتئ که موږ سره د پښتو لیکنې ضرورت شي، پښتو لیکنې، نو پښتو لیکنه به تاسو څنګه کوئ؟ لکه زه دلته یو هیډینګ ځلم، هیډینګ دې نه باره هیډینګ 1 یا هیډینګ 1 سره به زه والم، کلوز به کوم هیډینګ 1. دې کې ما ولیکل پښتو کې یو جمله لیکم. دلته خو اول دا لیکنه په هر ایډیټر کې سی راځي نه، دې لپاره بیا موږ یو ایډیټر استعمالو چې هغې ته ویل کېږي اډاپ ډریم ویور. وروسته به انشاءالله موږ هغه انسټال کړو، د هغې په باره کې زه تاسو ته بیا ډېرې خبرې کوم، ډیټیل معلومات تاسو ته درکوم. مطلب باندې ورسېږي که نه. هیډینګ 2 اوس دې کې دا لیکنه وبه لیکو، خو خبره دا ده چې سی نه راځي، هلته براوزر کې بیا سی ښکاري، خو دلته نه ښکاري که نه، دا پرابلم دی. انسټیټیوټ دلته نیم دا به زه ولیکم، زه کړو اوس خو دلته داسې ښکاري. خیر دا ایډیټر مسله ده، هر ایډیټر کې دا خبره نه وي. ضیا انسټیټیوټ د نیمل ورزو ها 4 صدی خو لیکنه راغله، خو دا خبره یاد ساتئ چې دا په هر براوزر کې نه راځي. دې لیکنې اوس دا یو بل براوزر کې زه رن کوم، مې بي چې په هغې کې دې رانه شي.
راځم ګورئ HTML فرست د بل براوزر ته راځم یو بل براوزر کې دا رن کوم دا په هر یو براوزر کې نه راځي بیا تاسو ګورئ په دې براوزر کې پښتو شته نو دا اصلا کې حتمی ده چې ته کله پښتو لیکنه کې د ټایټل نه ویلند یو خبره لیکي یو بل ټیګ دی او هغه ټیګ ته څه ویل کېږي پښتو دپاره یا د عربي دپاره انګلیش نه علاوه چې نورې کومې عربیک نه چې کوم اخیستل شوي د هغې ژبو دپاره نو هغې ته به څه لیکي میټا بیا به سپیس ورکړي ولیکي کریکټر سیټ is equal to UTF minus 8 دا یو ټیګ دی دا به ته خامخا بیا د نورو ژبو دپاره لیکي او دا د دې لپاره چې هر یو براوزر په هر کمپیوټر کې چې کوم ماډل ژبه لیکل شوي هغه باید سپورټ شي دا ریفریش کا په دې براوزر کې ګوره اټومیټیکلی هغه سپورټ شي او راشي خو که دغه ټیګ پر ایگزامپل موږ ونه لیکو نو د دې ټیګ د نه لیکلو په صورت کې ته نشي کولی چې دا لیکنه دلته څنګه کې پښتو لیکنه وګورې راځم دا ریفریش کوم دا نشو کتلی د دې کتلو دپاره څه کېږي دا ټیګ لیکل کېږي کله چې دا ټیګ تاسو ولیکلو بس تاسې هغه لیکنه به دې کتی شي تاسو پوه شوي دې باندې که نه د هغې نه پس دې کې یو بله خبره ده لکه زه غواړم دغه لیکنه خو په سینټر کې نه ده که نه دا غواړم دا دواړه لیکنې په سینټر کې راوړم نو دا هیډینګ سټارټ یې دا دی که نه هیډینګ سټارټ د زی انسټیټیوټ نو په سر کې به څه شي ولیکئ تاسو په سر کې ورته ولیکئ سینټر او کلوزینګ به د هیډینګ چې اخره کې وکړو دا پښتو لیکنه هم سینټر کې غواړي ضرورت یم نو پښتو لیکنې په اخره کې سینټر کلوز کړئ ښه پښتو لیکنې په اخره کې دا هیډینګ ټو دا هیډینګ ون چېرته کلوز شوی دی موږ سره دا هیډینګ ون دا هیډینګ ټو دی دا پښتو دپاره هیډینګ ټو کلوز شو نو بیا به څه شی کلوز کړو موږ سینټر نو اوس دغه دواړه لیکنې ځکه سینټر کې لري چې سټارټ د هیډینګ ون نه شوی او کلوزینګ د هیډینګ ټو سره وشو نو دې د وجې نه دا دواړه لیکنې اټومیټیکلی دې چېرته راوړي سینټر پوزیشن کې راوړي نو دا سینټر یو ټیګ دی او د دې کار موږ سره دی چې یو لیکنه راوالو او هغه چېرته راوړو موږ سینټر پوزیشن ته راوړو تر دې ځای تاسو پوه شوئ که نه نو مطلب اصلا زما په دې کې دا و چې موږ یو لیکنه په براوزر باندې څنګه شو کړو د هغې د شو کولو لپاره دا ټیګ موږ سره شته دی دې پورې څه کوېشن شته تاسو دې باندې نن پریکټس وکړئ بیکګراؤنډ کلر هغه ما تاسو ته باډي کې پرون هم ویلو چې موږ بي جي کلر از اکول ټو فار ایگزامپل موږ کوم کلر غواړو مثال پینک کلر غواړو نو نیم به ته د پینک کلر ورکړي دا به ریفریش کړي هماغه کلر به ستا سایډ هلي صحیح شو که نه کوم کلر چې زموږ په کار وي بس صرف تاسو به راځئ دې کې به یې لیکئ هماغه کلر به دې اخلي چې ټولو ته راشي او کولی شي دا کلوزینګ نه دی دا مه کوه بیا ګوره ښه اوس ته راشه دا فنډ کلوز دې کې مه کلوز کوه زی انسټیټیوټ دې کې کلوز کوه په د دې کلر به اوس تا سره څنګه وي د دې کلر به تا سره بلو وي خو دا نور ولې نه هلي ځکه چې هغې ته به بل سټایل اوس ورکړې نه اوس د هغې دپاره بیا ځان ته فنډ شروع کړي فنډ کلر از اکول ټو ریډر دا بند کا به دا تر دې ځای پورې که ټول زه به ټول کوم ته بیا بل سټارټ کوه ورته راشه اوس دې کې دا ریفریش کا او اوس وګوره لږ لږ هلې که زیات زیات هلې هغه ستا خپل چایز دی لیکن سټایل یې مې ستا خوښه ده مثال هماغه سټایل دې په کار دی دا فنټ سټایل فیس نو همغې نه یې راکاپي که او راشه په دې کلر سره دې کې وروسته واچوه دا شان سایز دې هماغه په کار دی هماغه راکاپي که او دلته راشه دې نه وروسته یې دا واچوه صحیح شو که نه چې کله دا سیف کړې ته او دا ریفریش کړې دې څه وکړي لیکنه مه راکاپي کوه که نه هماغه سایز به راکاپي کړې ته کنټرول سی سره او دلته به دا فیسټ کړي او هغې نه وروسته به راشي دا به ریفریش کړي هماغه سایز هماغه کلر نو هغه ستا چایز دی چې کوم ماډل کلر ستا پکې په کار وي صحیح شروع نن تاسو پرې پریکټس وکړئ ناوخته هم شروع بیا به انشاءالله زما بیا 12:30 بجې کلاس دی 11 بجې شوي صحیح شو